بسم الله الرحمن الرحیم. خرازو دی CCNA سالورم ویدیوتم یعنی 13 ورځې مو تاسو فیزیکل لیرز و په همدې طریقه یعنی ډیټا لیرز ویل. یعنی مو تاسو ویل چې فیزیکل لیرز هاب NIC cards repeaters و په کیبلز کې موقعیت لري و ډیټا لیر چې د موږ سره یعنی په سویچ او په بریج کې موقعیت لري. فیزیکل لیر چې د موږ سره 0 1 بینریز باندې کار کوي او ډیټا لیر چې د موږ سره یعنی په فرنز باندې کار کوي. راځو اوس خبره چې ده یعنی د نیټورک لیرز درېمه لیر د لاندې نه درېمه لیرز نیټورک لیر کې چې ده موږ سره راوټر استعمالوي یعنی راوټر یوز انډسټریز یعنی زمون په دې راوټرز کې چې کوم اپریټینګ سیسټمز هغه چې د موږ سره په نامه د نیټورکس لري وای په کوم ډیوایسونو کې چې نیټورک لیټس په هغه ډیوایسونو کې موږ سره راوټینګ ټیبلز کریټ کیږي. راوټینګ ټیبل څه شی دی؟ یعنی هغه ټیبلز ته وایي چې د ټولو راوټرونو انفارمیشنز پکې پروت یو چې د راوټینګ پروتوکولز او بل چې د موږ سره راوټینګ پروتوکولز یعنی راوټینګ پروتوکول موږ سره هغه پروتوکولز دي چې د دې په واسطه موږ سره ډاکومنټس یعنی د یو راوټر نه بل راوټر ته چې ده سند کیږي. خو د راوټینګ پروتوکول په واسطه موږ سره ډاکومنټس ریسیو کیږي. راځو اوس خبره چې ده یعنی د بلې تبوس فریم بیکم ټو پیکټس یعنی په راوټر کې دغه ډاکومنټ چې کله موږ سره راځي دا ټول موږ سره د پیکټ په شکل باندې که هبو که کیبلو که NIC cards بینریز که سویچو او که بریچو فرمسو او که چیرته اوس راوټر ده نو په دې کې موږ سره یعنی پیکټس send or receive packet according to public IP address یعنی دینه با چې څومره send or receive ونه کېږي دا ټول موږ سره through public IP address او بل شی موږ سره نیټینګز نیټینګ مې چې د مخکې هم درته ویلی و چې یعنی convert private IP address into public IP address یعنی موږ چې لاندې پیسانو ته IP ورکو دا غونډه چې دی پرایویټ همداسې دی خو زه وایم چې کله دی بهر ته کمیونیکیشنز کوي نو د دې دا پرایویټ چې دی چینج شي یعنی څه شی ته پبلیک یعنی څوک چې دی هیکینګ د هیکینګ څخه ځان بچ کولو دپاره موږ نیټینګز بل چې له موږ سره یعنی یوز سیکیوریټیز دا مې هم درته ویل یعنی موږ کولی شو چې د یوه بل برانچ یوه پیسې که چېرته موږ په ازابوي نو کولی شو چې په خپل برانچ باندې هغه چې دی بندي کړو مشکل خو نشته. زه اوس چې دی د منوګرام په لوري یعنی دلی چې ده ما سره یوه پیسیز دی دلی ما سره یوه سویچ ده یعنی اوس چې ده موضوع دی راوټرز دی راوټر نه چې ده کیبل سره اخلم چیرته لګوم یعنی سویچ کې لګوم
د سویچ نه بعد کیبل سره اخلم او پی سی سره لګوم. یعنی کله چې زه ډاکومنټ سند کوم، که ویډیو سند کوم، که آډیو سند کوم، که ایمیج سند کوم، که هر څه سند کوم، کله چې د پی سی نه وځي ان آی سی کارت ته ځي، یعنی لینک کارت ته ځي، نو دغه ویډیو چې دی موږ سره کانورټ کیږي څه شی ته؟ 0 خو کله چې کیبلز ته هم راځي هماغه 0 کله چې سویچ ته ځي یعنی فرمز کیږي موږ خو کله چې بیرته کیبلز ته ځي بیرته 0 و کله چې اوس راوټرز ته راځي نو په دې کې موږ سره ډاکومنټس یعنی چینج کیږي څه شی ته؟ پیکټس کاغذ چې پکې اچوي هغه چینج کیږي مشکل کوم زه اوس خبره چې د راوټینګ پروتوکولز یعنی موږ تاسو ویل چې راوټینګ پروتوکولز موږ سره سینډینګز کوي یعنی زه چې یو څه تاله لیږم ترو راوټینګ پروتوکولز بل چې د موږ سره دغه بیس پارټ چې موږ ته پیدا کوي نږدې لار دغه نږدې لارم چې موږ سره پیدا کوي نو دا موږ سره راوټینګ پروتوکولز یعنی دغه راوټینګ پروتوکول دوه کارونه په مخوري یو چې د سینډینګز کوي او بل چې دغه نږدې لار چې ځان ته ګوري چې آیا په دې لار شم نږدې ده او که په دې لار شم نږدې ده یعنی نږدې لار چې ځان ته پیدا کوي دا موږ ته څوک پیدا کوي؟ راوټینګ پروتوکولز. ښه یې وګوره د پروسس آف مووینګ حرکت packet of data from the source ځان ته وایي to destination چاله چلیږي that is called routing protocols یعنی راوټینګ پروتوکول موږ سره هغه پروتوکولز دی چې د دې په واسطه موږ ډاکومنټس سند کوو ورسېدي بیس پارټ نه مطلب څه شی فار ایگزامپل زه ولاړ یم تورخم خو زما هدف چې دی کابلز دی خو دلته چې دی ما سره دوه لارې دي یو لاره چې دی فار ایگزامپل کونړ ته تللی کونړ نه بعد چې دی ډایرکټ لغمان ته تللی لغمان نه بعد ډایرکټ کابل ته او بل لاره چې دی تورخم شینوار نه مستقیم کابل کوم یو نږدې شو شینوار یعنی دغه نږدې لاره چې دا ځان ته سلیکشنز کوي دا موږ ورته نه ستایل کوو دا خپله ځان ته سلیکشنز کوي چې آیا په دې لار شم او که په دې لار شم لکه دې لې ګوره هدف مې دا راوپرست غواړم چې دې له ډاکومنټس ورکړم زه یم دغه ځای کې ما ته سره درې لارې دي که داسې لاړ شم هم دوه راوټرې راځي که داسې لاړ شم هم دوه راوټرې راځي او که داسې لاړ شم نو یو راوټر اوس بیس پارټ کوم یو شو سالورمس یعنی دغه بیس پارټ چې ځان ته پیدا کوي نو دا څوک پیدا کوي راوټینګ پروتوکولز مشکل خو نشته بل چې دا موږ سره راوټینګ پروتوکولز دي راوټډ ای ډي والا یعنی راوټینګ پروتوکول چې دا موږ سره ریسیوینګز کوي دا یې خو سنډینګ کوي آی ان جی چې لري هغه چې ای ډي لري هغه څه شی دی ریسیوینګز کله چې د راوټینګ پروتوکول په واسطه سنډینګ وشي نو ایله چې د راوټینګ پروتوکول په واسطه به ریسیو کیږي که زه یو څه تاله ورکوم د راوټینګز خو چې کله ته یې اخلې د راوټېټ سترګې دې پټېږي چې مخ دې نه دی انزله دې خاطره یقین خو نه راځي منظور ها د راوټینګ پروتوکول په واسطه موږ سره ریسیوینګ مشکل کوم او بل چې دا موږ سره دغه راوټډ پروتوکول چې دا موږ سره راوټډ دا موږ سره په دوه حصو یو چې دا موږ سره راوټیبل
او بل چې د موږ سره نن راوټیبلز راوټیبل نه مطلب څه شی دی ټي سی پی و یو ډي پیز ټي سی پی و یو ډي پیز دا راوټیبلز و نن راوټیبل چې د موږ سره یوازې صرف شیرینګز ټي سی پی او یو ډي پی کې چې څومره پروتوکولز دي په وان سطح باندې ډاکومنټس لیږلی شو که ټي سی پی د اف ټي پی د اس ام ټي پی د پاپ اپ 3 دی یعنی موږ سره غونډه پروتوکولز راوټیبل والا ټي سی پی یو ډي پی غونډه ډاکومنټ چیرته لیږو هم په وان لیږلی شو و هم په لان لیږلی شو و نن راوټیبلز یوازې شیرینګز دغه لوکل کې چې شیرینګ کوو عملی اجرا کیږي کوم عملی چې پر راوټر اجرا کیږي هغه د راوټیبلز وایي و کوم عملی چې پر راوټر باندې چې د ناغه افیکټ نه پروزي هغه چې د نه شیرینګز مشکل کوي بل چې د موږ سره په همدې طریقه راوټینګ ټیبلز یعنی what is routing tables دا موږ سره څه شی ما خدا ته مخکې هم ویل راوټینګ ټیبل موږ سره هغه ټیبلز دي چې د ټولو راوټرونو انفارمیشن په دې کې هر راوټر ځان ته راوټینګ ټیبل لري یعنی is used to store all successors ځینې خلک ګاونډي وایي ځینې خلک همسایه وایي ځینې خلک نیبرس وایي ځینې خلک ورته successors is used to all successor or neighbors router IP address and all information of another routers saved in here in routing یعنی راوټینګ ټیبل موږ سره هغه ټیبل دی چې د ټولو راوټرونو انفارمیشنز یا آی پی یانې موږ سره په دې کې څه شی وي مشکل خو نشته ट्रांसपोर्ट ले जो सभा हुआ जी के दा डेर दा फिक्स शपगनी बजे क्लास आलू है